په آسیایي سیالیو کې له افغانستان څخه په 18 بېلابېلو ورزشي رشتو کې د 130 په شاوخوا کې افغان لوبغاړي ګډون کوي. هغه انتخاب شوي افغان لوبغاړي چې په آسیایي سیالیو کې برخه اخلي دوی اوسمهال په کابل کې په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي د سږ کال آسیایي سیالۍ چې د چین هیواد په کوربتوب ترسره کیږي ډېرې سترې سیالۍ دي او دوی هم ورته بشپړ چمتووالی نیولی دی. د وشو ملي لوبډلې لوبغاړي وایي کابو یوه میاشت کیږي چې دلته په اولمپیک کې قرنطین دي او په دې موده کې تمرینات هم زیات کړي دي. ما هر روزه تمرین میکنیم. موږ هر ورځ 2 وخته تمرین کوو، 2 ساعته د سهار او 2 ساعته هم د مازیګر لخوا، او الحمدلله دا دریم ځل دی چې زه په دې لوبو کې ګډون کوم. لومړی ځل مې په دې لوبو کې ګډون کړی و، هغه وخت یوازینی لوبغاړی زه وم چې لومړی میډال مې ګټلی و. دا ځل مې هم ښه چمتووالی نیولی او هیله لرم د خدای جل جلاله په مرسته دا ځل خپل میډالونه په برنزو او طلا بدل کړم. اولین بار ما در بازی‌های بیرون ورزش زما لومړی ځل دی چې له هیواده بهر په داسې سترو لوبو کې ګډون کوم او د آسیایي لوبو لپاره په 15 کیلو وزن کې غوره شوی یم. تمرینات مو ډېر ښه روان دي، انشاءالله چې ښه لاسته راوړنې به ولرو. د تیکوندو ملي لوبډلې لوبغاړي وایي دوی هم له ډېر وخت راهیسې د آسیایي سترو سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت دي. دوی وایي هیله لري چې ښې لوبې به وکړي او د خپل هیواد لپاره به ګڼې لاسته راوړنې ولري. آمادگی که یک ورزشکار حرفه‌ای نیاز کوم چمتووالی چې د یو مسلکي لوبغاړي لپاره پکار وي په هغه ډول تمرینات مو پیل کړي دي. خپل بشپړ تیاری مو نیولی دی چې په دې سیالیو کې ګډون وکړو. ما تر دې وړاندې په 2019 کال کې د چیناپین په نامه په لوبو کې ګډون کړی و چې په هغو لوبو کې مې یو د طلا میډال ترلاسه کړی و. موږ له تیرو 2 کلونو دغه سیالۍ ته آمادګي نیسو چې په منظم شکل باندې سهار او مازدیګر خپل تمرینونو ته په منظم شکل ادامه ورکوو او تقریبا 3 میاشتو په دې خوا موږ قرنطین یو. موږ په پوره باورمندۍ سره په دغه سیالۍ کې ګډون کوو چې انشاءالله وتوانیږو په دغه سیالۍ کې یو ښه لاسته راوړنه ولرو. د تیکوندو ملي لوبډلې روزونکی بشیر ترکی وایي دوی په آسیایي سیالیو کې یوازې برخه نه اخلي بلکې ښې قوي سیالۍ به کوي. نوموړی وایي د دې سیالیو لپاره یې له 2 کلونو راهیسې چمتووالی نیولی دی. تیم ملی تکواندوی افغانستان از تیمایی است که د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډله یو له هغو لوبډلو څخه ده چې په آسیایي سیالیو کې به یوازې برخه وانخلي بلکې ډېرې په زړه پورې سیالۍ به وکړي. موږ 2 کاله کېږي چې د دې سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د دې سیالیو لپاره موږ لومړی د غوراوي سیالۍ ترسره کړې، له هغه وروسته مو بیا د ځینو اتلانو ترمنځ سیالۍ وکړې او د هغو له منځه مو بیا پیاوړي لوبغاړي آسیایي سیالیو ته غوره کړل. د نور ورزشي رشتو ترڅنګ د جودو برخې لوبغاړي هم په تمریناتو بوخت دي. فیصل جبار خیل او سید کمال الدین 2 هغه لوبغاړي دي چې په آسیایي سیالیو کې به ګډون وکړي. دوی وایي تمرینات خو باید هر لوبغاړی وکړي، خو موږ د 2 میاشتو را په دې خوا د آسیایي سیالیو لپاره ځانګړی چمتووالی پیل کړی دی. مدت 1 ماه که اینجا قرنطین است. یوه میاشت کېږي چې موږ دلته قرنطین یو، د دې په خاطر چې موږ د آسیا اولمپیکي سیالیو ته چمتووالی نیسو. وړاندې تر دې مو په تخار ولایت کې د خپل روزونکي تر نظر لاندې سیالۍ ترسره کړي دي. دا چمتووالی ځکه ځانګړی دی چې را روانې آسیایي سیالۍ لرو او موږ دلته د ملي لوبډلې د روزونکي حاجي شاه آغا سره تمرین کوو. یو میاشت کېږي چې خپله په تربیت بدني کې قرنطین استو او مخکې له دې نه ما خپل کلب کې کوم او تمرینات مې ډېر و. هر ورځ موږ تمرین دوام درلود، سهار او ماښام خواله. د 19مې دورې آسیایي لوبې چې د ټولو آسیایي هیوادونو لوبغاړي به پکې برخه واخلي د روانې سپتمبر میاشتې په 23مه نیټه پیلیږي. سږ کال د یادو سیالیو کوربتوب چین کوي او په هانګجو ښار کې ورته منظم چمتووالی نیولی دی.